خبر د بشري حقوقو څارنډله طالبان ولایتونو کې د خبریالانو د خولې یو مخ پټ کړي. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او زموږ ډیوه کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو هرکلی کوم. د بشري حقوقو څارنډلې په خپل هغه راپور کې چې پرون دوشنبه د خبره کړي ویلي چې طالبان افغان ژورنالیستان وهي او نیسي او ګواهي او په ولایتونو کې رسنیو او ژورنالیستانو وضعیت لا خراب دی. د دې ډلې همداراز ویلي چې طالبان حکومت د غړیتوب په لاس ولایتونو او ولسوالیو کې پر رسنیو لا سخت سانسور لګوي. د بشري حقوقو څارنډلې وایي چې هغه ول خبريالانو چې په ولایتونو او ولسوالیو کې وضعیت د کابل والو ډیر بد دی په ځانګړي ډول خزینه خبريالان دي. د بشري حقوقو څارنډلې زیاتوي چې د ولایتونو خبريال وایي چې طالبان پر راپور او خبر جوړولو په خاطر ګواهي ورکوي او نیسي او وهي. د دې ډلې د معلوماتو پر اساس ګڼ شمېر ژورنالیستان احساس کوي چې باید ځانونه د سانسور کړي او یوازې طالبان د اعلامیې او رسمیاتو په اړه راپور وکړي او ښځینه خبریالانو تر نارینه زیاتې تر فشار لاندې دي. ملګرو دا به زموږ چمتو شوي ویډیو که ستاسو ویډیو په اړه کم نظر پیشنهاد لري موږ سره په کومنټونو کې شریکوئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.